پاکستانی طالبانو د لر او بر افغانانو زړونه وګټل. پر ډیورن فرضي کرښې اغزن تار وشکوه. دا چې طالبانو څنګه او ولې اغزن تار وشکوي او پاکستان کوم غبرګون ښودلی، جزئیات ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلامونه ګرانو دوستانو. پاکستانی طالبان چې پاکستان کې د اسلامي نظام د راوستلو لپاره مبارزه او جهاد کوي او هره اونۍ لسګونه پاکستانی ځواکونه وژني، اوس یې تازه داسې کار کړی چې د افغانانو زړونه یې وګټل. د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان مجاهدینو د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستانی ریاست لخوا لګول سوی اغزن تار لرې کړ او ویلي دي چې پنجابي ریاست د یاد اغزن تار په وسیله غواړي لر او بر پښتانه سره وویشي، چې دا کار دوی ته هیڅکله د منلو نه دی. یا د مجاهدینو پنجابي ریاست ته ګواښ کړی که چیرې پاکستانی ریاست په خپله خوښه اغزن تار لرې نه کړي، نو مختلفو سیمو کې به د دوی د مجاهدینو له لوري یاد تار وشکول سي. د یادونې وړ ده چې څه موده مخکې ټي ټي پی پاکستانی ریاست ته د سولې شرطونو کې یو شرط هم همدا یاد کړی و چې باید د ډیورن کرښې په اوږدو کې لګول سوی اغزن تار له منځه ویوړل سي. ښکاري چې پاکستانی ریاست د دوی یاده غوښتنه نه ده منلې، نو ځکه دوی خپله اقدام وکړ. هیره دې نه وي چې یوه اونۍ مخکې طالبانو له پاکستانی حکومت سره اوربند ختم کړ او یو ځل بیا یې پر پاکستانی پوځ د سختو بریدونو خبرداری ورکړ. باید یادونه وسی چې وړمه ورځ کونړ ولایت کې د پاکستانی طالبانو پر یوه غونډه باندې د پاکستان پوځ د ډرون الوتکې بمبار وکړه چې هدف یې د ټي ټي پی یو مهم قمندان مولوي فقیر محمد وژل و، خو هغه له برید مخکې له یادې سیمې څخه وتلی و. دا هغه کار و چې له امله یې افغانانو پر طالبانو سختې نیوکې وکړې چې ولې پاکستان ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان په خاوره کې هوایي بریدونه وکړي. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. که تاسې چیرې په دې اړه نظر لرئ، خپل نظریات مو کمنټونو کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.